إلى الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. السلام عليكم. لا يعز من واليت ولا يعز من عاديت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فلا تقول إلى يعلم أن بيت الله الحرام تبارك يرزقكم يتهدون إله العالمين فلا الشان نصيبك نشرك إله العالمين خدا أعوذ بخير توفيق في شيء بيت الله الحرام جدا وكي يا إله العالمين خدا كل مرتضان لأهل الإسلام وكي وذاك الروح إلى العالم خدا وتموا دسي أمن راولي لك سنة زماني دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة کرام کی حرم شریف باندې او په مکې مکرمې باندې او د هغې په شاوخوا باندې کوم امن راغلی خدای داسې امن په افغانستان راغلی خدای هغه کونډې یتیمان بیچارهګان مظلومان معیوبان چې په دې څلوېښتو په ټول دې څلوېښتو کالو کې خپل اندامونه د لاسه ویښ کړي دي خدایه پاکه د خیر رزق اسباب ته مهیا کړي. اله العالمین خدای چې رسول راغلي دلته خدای هر قدم یې میزان په تلې کې ورته واچوي. السامع القارئ اورېدونکی د قرآن دا داسې دی په شان دیونکي د قرآن نه اورېدل د قرآن باندې تپیل د قرآن باندې سړي ته اجر حاصلیږي داسې په اورېدو د قرآن سره هم سړي ته اجر حاصلیږي. خدای موږ ته عمل په قرآن نصیب کړي خدای د عمرې قبولې کړي چې هر څوک لاړ وي خدای دې موږ تاسې بیا بار نصیب ورکړي د دوی د عمرې قبولې منظوري کړي. اله العالمین خدای هغه کسان چې بې ګناه بې جرمه بې خطا په سجن بندیخانو کې وي
خدا اتدی اغسی جن آمیر باندی بزرگ که رحمه چه چهار گنا کسان خوشی کی یا اله العالمین خدا ازن کسی عقیدی خدای تو وحدانیت محکمی کی خدا دی منتاسی محبتی پیامبر علیه السلام دی عمل دی طریقو سر پیدا کی خدا چهار قسم جرم گناه خطا را نشیوی ظاهرا فعلا سرق نافع سرق هر اسم سرق گناه صادر شوی خدای تا ارحم الراحمین ذاتی الله پاک قرآن که فرمایی چی کچیر ما فی الحال په گناه باندې څوک نیولی ما ترک علی الارض من دابه الله چې ما به هم بشر نو د خپلې په مغه مځکې باندې خدای ډېر صبرناک ذات دی مونږ ته استعمال ډېر ټاکلی دی هر چا دا به خپل بدل وکړي که چا ښه کړي وي خو بدل وکړي که چا بد کړي وي خدای د باطنو مو د رحمت دی بچی دی وته وکړه چې دی است آمین خدا پور دی ارحم قربان دی من صلی علیمان فضلان اون کستا دی کل صدقات نیک و اعمال فکر را که خدا په عمل کرد که پیدا خلی باندې نه په تشکلی باندې پیغمبر اسلام حدیث یوه ټکړه دی چې لایق من الاسلام الى اسمه نن داسې دور دی چې صرف په خولې باندې مسلمانې دی نور مونږ عامو کې مونږ ضعیفترین مسلمانان زمونږ عمل ضعیفه دی زمونږ نیتونه ضعیفه دي زمونږ زړونه ضعیفه دي زمونږ هر کار ضعیفه دی نو خدای رحم الراحمین رحمت